دا ډیر وخت کېږي چې زموږ ملګري عادل به تل یادونه کول. یاره باید زما میلمه شي، زموږ کلي ته راشئ، پغمان او د پغمان ښکلو غرونو ته مو بیایم. موږ هم بالاخره د ده بلنه ومنل او د هغه د میلمستیا په نیت روان شو. که څه هم پغمان یوازې د کابل یوه ولسوالي ده او د کابل ښار څخه یوازې 40 دقیقې لار لري، خو چې ورسیږي نو بل جهان ته ځان رسېدلی ګڼي. خټین کورونه، له مینې او اخلاص ډکې تنګې کوڅې، د کلیوالي ژوند ساده خو خواږه او دوستانه فضا لري. دې هر څه مې د ماشومتوب د شوخۍ خاطرې را ژوندۍ کړي. موږ افغانان شاوخوا 80 سلنه په کلیو کې ژوند کوو او په دې هم باور لرو چې هر افغان د کلي ژوند ځانګړی خوند یو ځل خامخا تجربه کړی. زه خپله د دې ژوند په مینه، احترام او خوند باندې هیڅ کله نه مړېږم. وروسته له یو څه مزل د عادل ملګري کور ته ورسېدو. د کور په انګړ کې مې چې ښکلې ونې او زرغون چمن ولیدل، د پغمان صفا هوا مې زړه ته داسې خوند راکړ لکه ځان ته مې چې ویلي وي یاره دلته ځای پر ځای شه، نور هیڅ ځای ته مه ځه، ځکه چې د پغمان ښایسته هوا ټول افغانستان کې بې سارې ده. خو کله چې ورسېدو عادل راته ویل چې تاسې کښېنئ، زه به چارمغز، مڼې او آلوبالو له ونو راوشکوم. موږ ورسره ونه منل چې نه، په خپل لاس د میوې شکول بیا خوړل ځانګړی خوند لري. ما هم د ماشوموالي یادونو تازه کولو لپاره په ونو مختلف نوګزارونه وکړل تر څو مې له ونې څخه څو چارمغز راګزار کړل. همداسې باغ کې نورې میوې هم وې، د مڼو ونې، آلوبالو، توت او هر څه مو په خپلو لاسونو راوشکول او ومینځل. او یو ځای مو چای او میوه شنه چمن کې د ونو تر سیوري لاندې نوشیجان کړل او ترڅنګ مو په چارمغ باندې د ماشومتوب مختلف نوع لوبې هم وکړې لکه جفت او تاق. زه وایم تاق دی معلومه ده دیگه. راوړه راځه نور دی راځه دغه دی راځه بیا تاق قریبا نه تاق لاست څلور لاست لریم در واخله دی پوره. جفت تاق، مایګه کان او خط ویشتونکي لوبې دا هغه لوبې دي چې د چارمغ په وسیله زموږ د اخترونو د خوښیو لویه برخه وي. او راسره زما خاص ملګری رحیم هم تللی و چې دا زما کلک ملګری او د امازان، ای بی، ټیک ټاک شاپ، د اف بی ام آرډر منیجمنټ ټول دی پر مخ باندې وړي. هغه له بریتانیا راغلی او د پغمان له فضا او ښکلا سره ډیر خوشحاله ښکارېدو. همدلته زما او د رحیم ترمنځ بحث شو که دلته کوم باغ یا ځمکه واخلو څومره به ښه وي، ځکه دلته هوا ځانګړې ده، اوبه زیاتې دي، ځمکې ارزانه دي او ژوند هم خوندور دی. نو تر دې خبرو وروسته عادل سره کړي کچالو راوړل. دا بیا د کلي یا د کلیو ځانګړی دود دی. د کچالیو سره کول یا د ډبرو ترمنځ یې کلوخه کول او بیا یې په مزه مزه خوړل. زه یې دومره مینوال یم چې تل مې ماشوموالي کې هغه ورځې را په زړه کوي، هغه وخت چې مور به ډوډۍ پخول، موږ به کچالو اور ته اچول او وروسته به مو په خوند خوړل. یاره څه ووایم، کلیوالي ژوند بیا بېل خوند لري. همدا ځای زموږ د ژوند ریښې دي، زموږ ماشومتوب، زموږ خاطرې، زموږ ساده خوشحالي ټوله دلته پاتې شوي دي. نو څنګه به د خټو کورونه، د تنګو کوڅو ښکلا او د کلیو هوا زړه را نه خوشحالوي.